سلامونه نیکې هیلې احترامات هیله لرم ملګرو چې تاسو به روغ جوړ وئ. نن ورځ په دې ویډیو کې تاسو ته د ګوټلي په نامه سایټ چې کټل ته ورته سایټ دی هغه رقم ته ګټه ورکوي. نن ورځ به په دې ویډیو کې تاسو ته دغه پری سایټ معرفي کړم د انلاین پیسو ګټلو. د ویډیو د شروع کېدو څخه تاسو څخه به درنه غوښتنه کوم چې تاسو زموږ دغه چینل د سره سبسکرایب کړئ او دا ویډیو د نورو ملګرو سره شیر کړئ ترڅو تاسو انلاین پری ارنینګ ګټورو ویډیوګانو څخه خبرداری ترلاسه کړئ. نو لومړی به تاسو د دې ویډیو په د لیکلو باندې کلیک وکړئ. چې کله په دې باندې کلیک وکړئ وروسته تاسو ته ډسکرپشن راځي. د دې سایټ لینک به تاسو ته په ډسکرپشن کې پیدا شي. هلته به تاسو په دې سایټ نه به کلیک وکړئ. دا رقم صفحه به تاسو ته راخلاصه شي. نو لومړی صفحه کې چې کله دا تاسو ته راخلاصه شوه رجسټریشن لیکلی دی. لومړی چې دی یوزر نیم، دلته به تاسو یو یوزر نیم ورکړئ چې هر ډول یوزر نیم وي خو وړه خو روپۍ ټول وي. دا یوزر نیم به یو یوزر نیم مثلا ورکړئ چې څه ډول یوزر نیم وي یو یوزر نیم به ورکړئ. په دویمه خانه کې به تاسو ایمیل ورکړئ. په دویمه خانه کې به تاسو ایمیل ورکړئ. په دریمه خانه کې به تاسو یو پاسورډ ورکړئ. په پاسورډ کې باید توري اشاریې او رقم دغه ABC حروف باید ټول شامل وي. په دویمه خانه کې هغه پاسورډ چې کله کوم پوس خانه کې مې ورکړی دی هغه به دلته بیا ورکړئ. او دغه کپچا چې کوم ته ایم ناټ روباټ دغه لیکل تاسو هر وخت بدلیږي دغه به تاسو ورکړئ. لکه مثلا دلته ماته راغلي 811 دغه لیکل به تاسو دلته ورکړئ. نو دلته په کنټینیو باندې ورته کلیک وکړئ. تاسو اکاونټ به جوړ شي. ما خو له مخکې نه اکاونټ جوړ کړی. زه به ساین ان نو باندې ورته کلیک وکړم. چې کله په دې باندې کلیک وکړو نو دلته تاسو ګورئ ماته یو صفحه راخلاصه شوه. دغه دی زما مایننګ شروع دی. ماته یې 40 GTA په نوم سایټ دغه ټوکن راکړي دي چې د 40 ټوکن د $2 سره برابر دي، یعنې 100 د $1 سره برابر دي. دا به تاسو چې کله دغه صفحه راخلاصه کوئ تاسو ته به دلته صفر وي مایننګ به نوي سټارټ. نو تاسو به دغه څنګه کولی دا ترلاسه کړو. نو په دغه ځای کې تاسو ته ښکاري دا ځای کې د لاندې کې بوټ کې درته ښکاري ټوکن. په دې ټوکن باندې به تاسو کلیک ورته وکړئ. چې کله په دې ټوکن باندې کلیک وکړئ تاسو کتلی شئ چې ماته یې 40 GTA په نوم یعنې ګوټلي ایر ډراپ راکړي دي د باینانس لپاره. تاسو به دلته را باندې کلیک وکړئ تاسو ته بله صفحه راخلاصېږي. چې کله دې باندې کلیک وکړئ لومړی سر کې تاسو ته پی آی ډي راځي. په د پی آی ډي کې به تاسو پی آی ډي ورکړئ. پی آی ډي به موږ تاسو څنګه ترلاسه کوو. تاسو به راشئ خپل باینانس ته. باینانس ته چې کله تاسو راغلی باینانس کې به تاسو په دغه پاس ځای باندې دا ځای چې کوم دی په دې ځای باندې به کلیک وکړئ. چې کله په دې ځای باندې کلیک وکړئ تاسو دلته راځي باینانس پی آی ډي. تاسو ملګرو کتلی شئ چې مای پی آی ډي دغه آی ډي به تاسو دلته کاپي کړئ. چې کله مو کاپي کړه تاسو به راشئ دلته به بله صفحه درته خلاصه وي. په ای صفحه کې به تاسو پیسټ کړئ لومړی خانه کې. په دویمه خانه کې تاسو ته راځي ټلګرام چینل. ټلګرام چینل د کوم دغه د ټلګرام چینل چې تاسو ته ښکاري د ټلګرام چینل به تاسو جوین کړئ. دلته به تاسو خپله ټلګرام چینل نوم راواخلئ دلته به پیسټ کړئ. او په د بله دریمه خانه کې تاسو ته راځي ټویټر اکاونټ. ټویټر اکاونټ به دی ټویټر اکاونټ به فالو کړئ او د خپل ټویټر اکاونټ یوزر نوم به راواخلئ او دلته به یې پیسټ کړئ. په دریمه خانه کې به تاسو د سپاټ والټ څخه د USDT ادرس ورته راواخلئ. ادرس به تاسو څنګه راخلئ خپل باینانس ته به راشئ. باینانس ته چې کله راغلی په د والټ باندې به کلیک وکړئ. په والټ نه وروسته سپاټ والټ باندې به کلیک وکړئ. سپاټ والټ نه وروسته به تاسو دلته USDT به ولیکئ USDT. دا مې چې کله ولیکل دا USDT باندې به کلیک وکړئ. چې کله په دې USDT باندې کلیک وکړل ته به ډیپوزیټ باندې ورته کلیک وکړئ. ډیپوزیټ نه وروسته تاسو به دلته خپل نیټورک انتخاب کړئ. نیټورک انتخابولو لږ انتظار ورته کوو. نو دلته تاسو راځي BNB سمارټ چین بیپ شل دا د نیټورک به ورته انتخاب کړئ. چې کله مو دغه نیټورک انتخاب کړی وروسته تاسو ته دغه ادرس به تاسو راکاپي کړئ. لږ انتظار ورته کوو. ملګرو دغه ادرس چې تاسو ته دلته کاپي لیکل دي کاپي اپشن دا کاپي وکړئ. دا مو چې کله کاپي کړو تاسو به راشئ هغې ویبسایټ ته. دا کوم کیز ادرس کې دلته به ادرس ورته پیسټ کړئ. چې کله مو دا ادرس پیسټ کړو
دا وروسته به تاسو په کنټینیو باندې ورته کلیک وکړئ چې کله په کنټینیو باندې کلیک وکړو نو تاسو ته به دغه په 22 ساعته کې او 43 ساعتو کې دغه پروسه بشپړ شي او 40 جی ټي اے په نوم سایټ به دغه ګوډلیس جی ټي اے په نوم ټوکن به تاسو درکړي دا چې کله تاسو درکړل هغه وروسته تاسو به دغه ویډرا کوئ څنګه دغه به تاسو دې باندې به ورته کلیک وکړئ چې کله مو په دې باندې کلیک وکړو له هغې وروسته تاسو دلته راځئ دغه تاسو ته په ورځنۍ ډیلي 3% ګټه درکوي یعنې دا ټول په 15 ورځې کې به تاسو ته دغه په سټیکینګ لګېدلی وي دا به تاسو ته 15 ورځې کې تاسو ترې لیکلی شئ دلته په والټ باندې کلیک وکړئ والټ باندې مو چې کله کلیک وکړو دلته تاسو بای اخیستلی شئ یعنې خپلې هغه ته ورته لیکلی شئ ډیپوزیټ ورته وکړئ یعنې یو اس ډي ټي ورته راولېږئ تاسو اخیستلی شئ سیل خرڅول او سټیکینګ په سټیکینګ لګول دلته موږ تاسو لیکوي په سیل باندې به کلیک وکړو سیل باندې مو چې کله کلیک وکړو دلته درست تیر انتخاب شوی دی دلته تاسو مینیمم ویډرای چې دو 12 جی ټي اف ټوکن دو 12 جی ټي اف ټوکن کله چې 12 جی ټي اف ټوکن پوره شي یعنې تاسو ته 40 درکړي دي 12 جی ټي اف ټوکن څومره جوړیږي 0.50 یعنې $0.5 نه جوړیږي تاسو دلته کتلی شئ $0.5 ترې جوړیږي دا چې کله تاسو په سیل نو باندې به کلیک وکړئ نو ما سره خو اوس نشته فی الحال نه دي پوره نو تاسو ته به باینانس ته دغه ویډرا ورسیږي تاسو دلته راځي یور ریفرل لینک دا تاسو کتلی شئ دا به تاسو کاپي کړئ خپلو ملګرو ته به ولېږئ تاسو ته به د ملګرو په انوایټ کولو سره هم ګټه درکوي نو دا ویډیو موږ خوښ شوی د ملګرو سره شیر کړئ ته بل ویډیو پورې موږ ته اجازه راکړئ ښاد او باد اوسئ ښه وخت